پسرو سترګو دې جاګیر ته په جړا شوم زه دوران وطن تصویر ته په جړا شوم پسرو سترګو دې جاګیر ته په جړا شوم زه دوران وطن تصویر ته په جړا شوم په 100 پیسو مزدور پکې خرڅیږي په 100 پیسو مزدور پکې خرڅیږي د اقبال د خوب تعبیر ته په جړا شوم امید صاحب ډېر مهرباني امید صاحب دا کلای وکړه بسم الله جی ارشاد یو وړوکی غونې آزاد نظم دی ارشاد هغه په ښار کې د څو ورځو نه نهر ګرځېدو هغه روټۍ پسې لیواله در په در ګرځېدو خاورې په سر ګرځېدو خېټه ظالمه وه د کلي نه بهر ګرځېدو چې ناګهانه یې نظر پورته کو نو مخامخ د چا د کور په دیوال یوه کونتره په نظر راغله دی هم ورټیټ شو په یو کاڼي پسې کړو ورګزارې د کونترې په لور کونتره هم ښکته را پرېوتله دی ورنږدو چې شو نو څه ګوري چې هغه کونتره هم نهره وه د څو ورځو نه دې لیوني ته د خپل سر اوچت کو روان شو پټ ځان سره زړه کې وایي چې دا هنر په بې هنره هنر نه ماتېږي د یو نهر لوږه چې وي په نهر نه ماتېږي ډېر مننه او بل کلام دی جی که ژوند نغمه ده موسیقار یې زه یم هغه مطرب دی او ستار یې زه یم او ژوند که هر څومره د پرهر څړیکه ده مرهم یې زه یم قرار یې زه یم تحریر د بل دی دا دنیا ډرامه ده یو ته فنکار یې بل فنکار یې زه یم او وفا ده او د حسن پیکر هغه حسین دی پرستار یې زه یم په هر ادا کې معجزن د مستی په هر ادا کې معجزن د مستی او شراب هغه دی او خمار یې زه یم او زمونږ په ښار کې امن څنګه راشي زمونږ په ښار کې امن څنګه راشي او چې څوک قاتل دی طرفدار یې زه یم زمونږ په ښار امن څنګه راشي دا دنیا ټوله د په ما ودانه تاریخ یې زه یم کردار یې زه یم او مینه خو مینه ده ګناه نه ده ګناه خو نه ده که دا ګناه وي ګناهګار یې زه یم او زمونږ د دواړو دا تشبیه کافي ده هغه غزل دی غزلزار یې زه یم او ماته د کور دروازې مه بندوه ماته د کور دروازې مه بندوه او کور کو د ستا دی خو معمار یې زه یم او زه ورته ناست یم په دغه امید راځي به دلته ګرانه لارې زه یم ډېر مننه